دا سیالۍ چې د ختیځ زون په کچه د 24 لوبډلو په ګډون په نرنګ ولسوالۍ کې پیل شوې وي، تر یوې نیمې اونۍ دوام وروسته نرنګ او د پلازمینې کابل د اتحاد لوبډلو پایلوبې ته لار ومونده. دواړه لوبډلو پرله پسې خپلمنځي سیالۍ ترسره کړې چې نرنګ ولیبال لوبډلې د دوو لوبو په ګټلو اتحاد لوبډلې ته ماتې ورکړه او ټورنمنټ بریا یې په خپل نوم کړه. د نرنګ د ولیبال لوبډلې لوبغاړي د سیالۍ پر ګټلو خوښ دي او د ورته سیالیو په جوړېدو ټینګار کوي. د ډاکټر سفري صاحب نه ډېره مننه کوم چې خپل مایي تر باندې ټورنمنټ ساز کړی د ځوانانو د لا تشویق په خاطر باندې او په آینده کې هم داسې غوښتنه کوو چې همداسې ټورنمنټونه ساز کړي او ځوان کدرونه دې راوځي ورزش ډګر ته او د نورو ملکونو کې د افغانستان نمایندګي وکړي. نو همدا ورزش چې ځوانان او سپورټمنان ټول د نشو څخه ساتي، دلته مینه محبت خپروي او اتفاق او اتحاد راولي. که چېرته د فدراسیون د خوا نه همدغه شان ټورنمنټونه دایر شي نو دا د ځوانانو دپاره یو ښه چانس دی او کونړ به په راتلونکي کې یوه ښه لوبډله ولري. بل پلو د دې ټورنمنټ مالی ملاتړ کوونکی وایي ځوانانو ته د ورزشي سیالیو جوړول کولی شي چې ځوانان له بدو کړنو منې او ښو کړنو ته یې وهڅوي. ټورنمنټ اصلي هدف د دومره ډېرو ځوانانو د دومره ډېرو سپین ږیرو ماشومانو یو ځای کېدل، د دوی په مخ کې په دې په شونډو باندې د مسکا راتلل، د دوی خوښي، د دوی چکچکې ما دپاره یو غټه انرژي ده، زما دپاره ډېره یو غټه خوښي ده. روحي آرامښت، دغه د زلزلې او د یېرې خیال لرې کېدل دا یوه بله برخه ده. هغه ځوانانو باندې زه خپل غږ کوم چې دغه شانتې اول په سر کې معرف ته ضرورت دی او بیا که دغه شانتې ورزشي لوبې هر قومي مشر هر ځوان جوړې کړي نو انشاءالله زه ډاډ ورکوم چې د کونړ هغه ځوانان به د نشهیي توکو نه ځان وساتي. درون شخصیت الحاج وکیل غلام محمد صافي په یاد کې د ډاکټر فرید صافي په مالی ملاتړ باندې دغه سیالۍ د کونړ د تیرې شوې زلزلې چې کونړ ټول ولسونه وځپل ودردول او وغمېدل د هغې په یاد کې دغه ټورنمنټ جوړ شو تر څو د خلکو د ذهني ارامتیا او سکون په خاطر باندې دغه سیالۍ موږ ترتیب کړې وي چې پکې را سره 24 لوبډلو ګډون کړی و. د یادولو ده تر دې وړاندې هم د کونړ په کچه بېلابېلو سیمو کې د ځوانانو ښو کړنو ته د تشویق په موخه د ولیبال سیالۍ جوړې شوې وي.